د 2 بچو پلار او د 15 کالو بوډا څنګه د 20 کلنې جینئ سره واده وکړو. دغه جینئ پرې څنګه مینه شوه، ویډیو یې څنګه په انټرنیټ شیر شوه او اوس دوی چیرته دي او څه وایي. که غواړئ چې پوه شئ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو رښتیا هم چې زړه مین شي سترګې ړندې شي. د دې خبر په باره کې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېرې ویډیوګانې شیر کیږي چې یو 20 کلنې جینئ یو بوډا سړي باندې زړه بایللی او واده یې ورسره کړی. خو دغه بوډا سړی چې جمیل نومیږي د کوري نیازي په نوم دغه جینئ سره واده کړی دی او دې ته یې د واده نه وړاندې ویلي چې ما واده نه دی کړی او زه تر اوسه بې واده یم. خو جمیل له دې نه مخکې هم واده کړی او 2 بچي هم دي چې 15 زامن او 2 لوریانې دي. جینئ ته یې په دې چل دوکه ورکړې وه او واده یې ورسره کړی. خو کله چې جمیل ځان سره خپله نوې ناوې یعنې دغه کوري نیازي جینئ خپل کور ته بوتله نو هلته غوبل جوړ شو او زامنو یې دواړه د کوره وویستل، ځکه چې زامن یې حیران وو چې په دې عمر کې مو پلار ته د واده کولو څه ضرورت و، مور خو مو لا ژوندی ده. دوستانو واده کول څه بده خبره نه ده، خو داسې په چل او بانه باندې واده کول چې جینئ ته دوکه ورکړل شوه او ورته وویل شو چې ما واده نه دی کړی او بیا هغه هم پرې مینه شوه، نو دا ډېره بده خبره ده، ځکه که هر څوک دغسې کار کوي نو همدغسې به شرمیږي. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه. مننه کوم چې تر اخره مو راسره وکتله. خپل نظر راسره خامخا شریک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.